داستان. لیکوال ډاکټر عبدالهادي حماس. غږ حیات الله رستم خیل. ګرانو اوریدونکو، تاسو د قاچاقبرې د داستان اتمه برخه اورئ. شروع کوو په نامه د الله چې بخښونکی او مهربانه ذات دی. دروازه مې ټک ټک کړه، چا خلاصه نه کړه. زڼ شو بیا مې وټکوله، د ساتونکي په ځای بلال خلاصه کړه. ورته مې کړه ساتونکي چیرې؟ هغه مو د خوراک توکو لپاره ولېږه. بیا خو کاش کې لږ ناوخته راغلی وای، ما ویل ساتونکي به راته په قار شي. نو څه دې کول؟ بس د پام غلطولو لپاره مناسب فرصت و. نو ما ته دې څه راوړل مې، خو بیرته پښیمانه شوم. داسې څه دې اخیستل چې ته پرې پښیمانه شوې؟ پرېږده یې. زه نه پوهېږم چې پرون ستاسې د غرمني چرګ غوښې راکولو څخه په کومو الفاظو مننه وکړم. خدای زده وږی وم که څرنګه، په ټول ژوند مې دومره خوند له کومه خوراکه نه دی اخیستی. ډېر خوندور چرګ و. ورته ومې خندل، بیا مې ورته کړه عادي چرګ و، خو په لوږه کې هر خوراک مزه کوي. هغه سترګې ښکته واچولې، ویې ویل دا خوند به رانه په ژوند هم هېر نه شي. بې واکه مې له خولې وروتل. ورته مې کړه او ډالۍ کوونکي یې؟ بلال وشرمېده، رنګ یې والوت. غوښتل یې ځان خلاص کړي او هېڅ هم په دې اړه ونه وایي، خو مجبور و. بې ځوابه هم ځان ورته بد ښکارېده. په نه زړه یې پرې خبرو کې وویل هغه هم. بلال د خپل اتاق په لوري وخوځېده. زه هم د مور او پلار کوټې ته دننه شوم. په سبا یې زموږ د دغه پټ پټوني سفر بیا پیل شو. له یو ښاره بل او له بل ښاره بل ته مو سفرونو دوام درلوده. لومړی له کرمان نه اصفهان ته، بیا تهران او له ترکیې سره مرز ته په سختو ستونزو ورسېدو. ځینو ځایونو کې به مسؤل له پولیسو سره جوړجاړی کوه، ډېره سختي به نه وه. او ځینو ځایونو کې به چې پیسو او واسطو کار نه کوه، هلته به یې پټ د ټیلو په ټانګونو، د کالیو ماشینو، د چرګانو لویو قفسونو منځ کې تېرولو. د کورلا ډوله موټرو ډاله خو یوه عادي خبره وه چې 3-4 او له هغه هم زیات به یې پکې اچول. د دغو شیبو بیانولو لپاره په نړۍ کې داسې څه الفاظ نشته او نه دي پیدا شوي چې بیان یې کړي، ځکه خو زه هم ترې تېرېږم. لنډه تا چې خدای د دغسې حالات د چا په سپي هم نه تېروي، کوم چې موږ تجربه کړ. مهاباد ښار کې چې ښکته شو، د کلي منځ کې یو کور ته دننه کړو. ساده کور و، خو پراخه حویلۍ یې درلوده. د حویلۍ منځ کې د ناکو او مڼو ونې ولاړې وې. یو لرې کونج کې یې 2-3 کوټې آبادې شوې وې. ماشومان یې مخې ته لوبې کولې. یوه نیمه مېرمن به هم د کور کارونو لپاره بهر او دننه کېده. د دروازې سره یې 2 کوټې لرلې او هغه یې موږ ته وسپارلې. د دې سیمې د مېرمنو جامې زموږ د ګران افغانستان خلکو په څېر وې. ټیکري هم په سره ول. یوې کوټې ته سړي او بلې ته موږ مېرمنې ننوتو. زوړ فرش پکې پروت و. نري توشکونه پکې هوار شوي وو. د بالښتونو منځ برخه تورو خیرو نیولې وه. له یو نیم نه خو به پکې رنګه مالوچ هم راوتلي وو. کېناستو. د خیرو په اړه موږ هم نور بې تفاوته شوي وو. خپله هم په یوه اونۍ کې یا 10 ورځو کې د حمام کولو موقع په لاس نه راتله. نوکان مې لوی شوي وو. د پرې کولو لپاره مې څه نه درلودل. یوازې منځونه مې پخلی او پاکول. چیرې به مې چې اوبه پیدا کړې،
که یو ساعت مخکې به مې هم مخ او لاس مینځلي وو بیا مې پرې پرېمینځل. همدلته میز شو او غرمه هم را ورسېده. د کور والا یوه وچه ډوډۍ او یو خام سور بانجه د نفر په سر را وویشل. لږ وروسته مسؤل هم راښکاره شو. هغه وویل نن ماښام ګیم دی، 4 ساعته به موټر کې مزل کوو، بیا به د ترکیې سرحد ته رسیږو. هلته به دمه کوو، د شپې 2 بجې به د ترکیې له سرحد نه اوړو. ساعتونه ژر ژر پوره کېدل. ماښام را ورسېده، موټر ته وختو. له 4 ساعته مزل وروسته د غره لمنې ته ورسېدو. 1 ساعت مو موټر نور هم په پټو څراغونو لاره لنډه کړه، ځکه له ترکي عسکرو ویرې شتون درلوده. بالاخره د غره هغې برخې ته ورسېدو چې موټر نور پکې مزل نشو کولی. غر له ګڼو ځنګلونو غني وو. د غره په بیخ کې میش شو. لرې لرې د ترکي د برېښنا څراغونه لیدل کېدل. د هغو رڼاګانو سره زما زړه هم رڼا کېده. یوه هیلهمندي را سره پیدا کوله. ویل مې چې اوس مو سختي ذاتي پای مومي، نور له هل ډول ګواښونو ژغورل کېږو، ترکیې ته اوړو. سبا به په ترکیه کې یو. خو دا چې د ترکیې له مرزه د تېرېدو به مو تقدیر څه لیکلی وي په هغه موږ هم نه پوهېدو. د یو ارامښت په انتظار وو، ځکه ډېر ستړي شوي وو. کابل کې مې ترکي سریالونه په تلویزیون کتل. خلک یې ډېر با فرهنګه وو. بل دا چې زیاتره یې سني مسلمانان دي. زما هم د ترکي خاورې لیدو ته تلوسه وه. د شپې 2 بجې را ورسېدې. بې ډوله 3 ایراني کسان را سره شول. په لاسونو کې یې کړیو او د غاړې زنځیرونو یې هېڅ خوند را نه کړ. موږ ته یې وویل اوس حرکت کوو. هېڅوک باید له لاسي څراغ او رڼا څخه کار وانخلي. حرکت مو باید ډېر خاموشه وي. خبرې بندې دي. که خبرې کوئ هم یو بل ته په غوږ کې وغږېږئ. ترکي سرتیري خپل سرحدونه ډېر کلک ساتي. دلته واسطه ډېره کمه او ناشونې ده. ترکان سر بیلي خو وطن ساتي. که لږ هم شکمن شي نو ځانونو ته خپله قبرونه وباسئ. سیمه در باندې سور اور کوي. له دې تشریح سره د ترکانو عثماني خلافت را یاد شو. د اسلام او خلافت ساتلو لپاره د ترکانو قربانۍ را یادې شوې، کومې چې ما د ترکي تاریخ په یو ژباړل شوي کتاب کې لوستې وې. ومې ویل ترکان په رښتیا هم یوازې د ویلو نه بلکې د عمل خلک دي. حرکت پیل شو. 3 تنه ایراني، یو مخکې، 2 د قطار منځ او 3 یې په اخر کې موقعیت غوره کړ. خو د دوی په هر قدم او رفتار کې کجکي له ورایه ښکارېده. ما او مور مې د سفر له پیله ځان ښه په حجاب کې پیچلی وو. ازبکې ته مې هم د دې کار سپارښتنه وکړه. هغې ومنله، خو هغې ایراني ډوله جامې کړې وې. حجاب یې نه درلوده، مجبوره وه په همغه کالیو کې لاړه شي. خو مو مزل پیل کړ. په ځنګلونو کې مو د تریخ بې خونده خطرناک سفر لاره لنډوله. په لاره کې څو ځایه د قطار د منځ برخې ایراني د ازبکي سره اوږه وجنګوله. ما هم دغه کار د سترګو له کنجو څاره. په 3م ځل هغه اړه شوه خپل ورور ته ووایي. ورور یې ایراني ته په غوسه شو او له ګریوانه یې ونیوه. خو په عوض د دې چې ایرانی وشرمېږي او خجالت شي، د ازبکي د ورور لاس یې څنډ وهه او ګریوان یې ځینې خلاص کړ. ازبکي ته ورغی. هغه یې په غېږ کې ونیوله. په زوره یې 2-3 موچکې ترې واخیستې. وروسته یې چاقو را وباسه. ازبک ته یې وویل اوس غواړې دلته دې کلمې وباسم؟ دا افغانستان نه دی، دا ایران دی. دلته زموږ واک چلیږي. په دې لارو کې چې راځې ناموسي غیرت به دې خپل وطن کې پرېږدې. که دې بل حرکت وکړ کلمې دې باسم. تیاره کې ټیټه شوم. یوه ګرده درنه تیږه لاسته راغله. ازبکي او د ازبکي د ورور له ما مخکې تیږې په لاسو کې وې. د ایراني له دې خبرې سره یې د ازبکي تیږه په اوږه ولګېده. بیا یې ورور
پرته له دې چې فکر وکړي ایرانی په کوم ځای وولي وار یې پرې وکړ. د هغه د سینې ډب او زګیروی پورته شو. د سړي ساه یې وربنده کړه، کېناست. ازبک په بیړه ورغی، لاس یې پیتاو کړ، چاقو یې ترې واخیست. د هغه په خپل چاقو یې د وهلو لاس پرې اوچت کړ. د هغه د پلار غږ مې واورېده، ویې وهه، سر ترې پرې کړه. خو بل نفر یې لاس ونیوه، ویې ویل که دلته مو نور هم غږ پورته شي د ټولو د ژوند په بیه به راته تمام شي. دوه ایرانیان د کتار له سر او اخره هم را ورسېدل. هغوی زارۍ پیل کړې، ویل یې دې ته خطر ځای دی، نور له دې کاره تیر شئ. که ترکي عسکر مو شور واوري دا سیمه به راباندې سور تنور کړي او دا کار به د ټولو د ژوند په قیمت تمام شي. ګواښ وشو او جنګ خلاص شو. خو زما تیږه لا همغسې زما په لاس کې پاتې شوه، که نه په ککرۍ د ویشتو مې ایراني ته اراده درلوده. د مزل لپاره بیرته زمینه برابره شوه او په غرونو کې مو یو په بل پسې ګامونه اخیستل. ازبکه ډېره ډاره شوې وه. زما د ملا کمربند یې نه خوشې کاوه. غبرګه را سره روانه وه. زموږ د منځ برخې قاچاقبر هم بدل شو، شاته لاړه. شاتنی کس همدغلته راغی. تیاره وه، خو د مخکې کس په پلونو مو لیکه جوړه کړې وه. ځینو ځایو کې خو لاره دومره باریکه وه چې په خاپوړو مخته تلو، ځکه چې د لوېدو چانس و. کندې وې، ډېرې لوړې ژورې پکې وې. کله کله خو به زما پښه وښویده، 1 متر به وڅکېدم. ازبک یې کومک کو چې لوېدو ته به کږه شوم. هغې به مې تیار لاس نیولی و، له لوېدو به یې وژغورلم. 3 ساعته مو مزل وکړ. د ترکیې سرحد ته بیخي نږدې شو. زموږ د کمبختي له لاسه خدای خبر له کوم ځایه مو ترکي پوستو ته څرک ولګېده. په موږ یې ډزې پیل کړې. مور او ازبکې ته مې پام شو، دواړه لکه پاڼې رپېدې. زما هم طاقت نه کېده. د ایران نه د راوښتو وخت یې راته یاد کړ. زما ورور چې مرمۍ وخوړه، د هغه وینې مې یادې شوې. سخت په ډار کې شوم. فکر مې کو که مې کوم د کور غړی دلته رانه ولګېږي څه به کوم. 15 دقیقې مو په سرو مرمیو کې مزل وکړ. کله منډه او کله په ملاماتي تګ کې د غره سر ته ورسېدو. له لږ مزل وروسته مو غر زموږ او د دوی ترمنځ سیمټي دیوال شو. ښکته لور ته په حرکت شو. له مرمیو مو سرونه پناه کړل. موږ د غره بیخ ته ورسېدو، خو بیا هم ډزې نه کرارېدې. د غره بیخ کې د دمې لپاره سره راپڼ شو. د مسؤل ټلیفون وشرنګېده. غږ یې پورته و. ورته وویل شول چې له ستاسې مخکې 100 کسیزه ډله د مرز نه د تېرېدو په مهال د ترکي عسکرو د کمین سره مخ شوې. ډزې پرې شوي دي. دوی اوس تیت او فرق شوي، بیرته در روان دي. تاسې راتګ ته زړه مخه کوئ. ټنډه مې ووهله. د خپلې بدقسمتي مې وویل. ازبکي جلې وویل مه نارامه کېږه، څوک پوهېږي په دې کې به مو خیر وي. ورته مې کړه د پلار مې شکر دی، 2 ورځې کېږي انسولین ستنې یې خلاصې شوي دي. نور مې هم نیمه پاتې نه شوه. وحین مخ یې د هډوکو پورې وچ شو. هسې نه چې په پلار مې څه وشي. ویې ویل رب ته به ځان سپارو، بله چاره نه لرو. مسؤل راغی، ویې ویل ګیم کینسل شو، د تګ لاره بنده ده. ترکي عسکر چې یو ځل راووځي بیا څو ورځې په هغه لاره کې تم کېږي. تر سهاره به دلته یو چې لږ رڼا شي بیرته خپل ځای ته ځو، بله لاره به هلته وټاکو. تر سهاره مو شپه رڼه سبا کړه. کله مو چې یو بل ولیدل، ډله ډله مسافر راغلل. ځینو خو جنازې په اوږو وې، ځینو خپل ټپیان په شا کړي وو. یو کس مې ولیده په سیمې خاردار کې یې خوله بنده شوې وه، تر غوږو سیرې وه، شونډې پسې زړېدې، توبې مې وباسلې. ټول افغانانو، له یو دو مې پکې اردو هم واورېده. د افغانانو په حال مې افسوس وکړ. د ښکلي ښکلي ځوانانو جنازې په اوږو وې. په چوپه خوله یې د ملګرو د غم ژړا وه. په
پښه به یې په سیره تړلې وه، پایڅه خوله به یې په وینو لړلې پسې څکېده. موږ هم دوی ته او هم خپل ځان ته د زړه وینې خوړلې. دعا مې وکړه، یا ربه هغه څوک چې موږ او دغه ځوانان یې د خپل ګل وطن پرېښودو ته اړ کړي، خدایه پاکه یې تباه یې کړه، بیخ او بنیاد یې وباسه. خپل اولادونه یې همداسې خوار او زار کړي لکه موږ یې چې خوار او زار کړي یو. له مخ ته تګه مو تمه پرې شوه او بیرته په شا حرکت وشو. ځنګلونو کې روان شو. په بیرته تګ مو کې مو یو نیم هغه ژور ځای هم ولید چې موږ پرې د شپې تیر شوي وو. که له دې ځایه لوېدلي وای ټوټې به مو هم چا نه وې راټولې کړې، خو ښه وه چې د شپې پرې تیر شوي وو او ژوروالی مو نه لیده. قاچاقبرو هم نه راته ویل چې دغه ځایونه ژور دي او تاسو پکې احتیاط کوئ. هغوی هم ملامت نه وو، څه یې کولو، د پردي مور اولاد وو. قاچاقبرو بیرته هغه کور ته ورسولو له کوم کوره مو چې په دې لوري حرکت را کړی وو. په تلو کې یې مخ راواړوو، ویې ویل سبا په نوې لاره ګیم دی، مازدیګر حرکت کوو، چمتو اوسئ. نو همدلته دمه شو، شپه راغله، خو ټوله شپه مې پلار ویښ وو. هر نیم ساعت وروسته به تشناب ته ووت. سهار مې د هغه ستونزه مور ته وویل. مور مې وویل د پلار د شکر جګ شوی او نن یې درېیمه ورځ دی چې د شکر انسولین ستنې یې خلاصې دي. هغې وویل چې که انسولین ستنې ورته پیدا نشي کیدای شي بېهوښي ته لاړ شي او د مرګ لامل یې شي. د مور له دې خبرې سره سخته ورخطا شوم. ومې ویل که پلار مې خدای مه کړه څه وشي نو موږ به څه کوو. ژر بهر ووتم. بلال لمر ته ناست و. کوچنی جانپاک یې ویښتانو ته نیولی و، وچول یې. تار تار ویښتان یې په غومبرو را پراته وو. مخ یې سور او سپین ځلېده. غټې سترګې یې صابون تکې سرې کړې وې. زما په لیدو وشرمېده. د مخ کومه سرخي چې وه نو هغه هم وتښتېده. ژر یې دسمال شاته ونیوه. هڅه یې کوله چې حمام کول له ما پټ کړي. پکتیاوال په رښتیا ډېر حیاناک خلک دي. شاید دغه کار یې هم د ډېرې حیا له کبله کوو. زما په لیدو لیک ټکنی غوندې شو. ویې ویل لیمې خیرت دی، د پلار شکر مې جګ شوی. که به بیړه یې پیچکاري پیدا نه کړو وضعیت یې خرابېږي. خو مخکې به دې ویلي و که نه؟ پلار مې غلطي کړې، موږ اوس پرې پوه شو. ته اندېښنه مه کوه، زه یې پیدا کوم. بلال ته مې د ستنو ډبی د نښې په ډول ورکړ او له 4 ساعته ځنډ وروسته هغه د انسولین پیچکاري زما مخکې ونیوې. ویې ویل 2 ساعته مزل له دې طرفه او 2 ساعته له هغه طرفه مزل سره مې ایله په دې وتوانېدم چې پیچکاري تر تاسې راورسوم. ستنې مې ترې واخیستې. ځینې خلک چې ښه در سره وکړي نو مننې ویلو ته په تمه وي. خو بلال ژر بیرته روان شو تر څو وخت ونه وځي او ستنې مې پلار ته ورسوم. غږ مې پسې وکړ، بلاله مخ یې راواړو. د مخ سرخي او سپینوالی یې ګردو پټ کړی و. زړه مې پرې وسوځېده. لکه څه مې چې کېږي ورته مې کړه. موږ خو مرګ لرو که نه؟ هو ولې؟ ستا ښېګڼې به په زنګدن کې هم راته یادې وي. ستا احسانونه به هیڅ وخت رانه هیر نه شي. سرې شونډې یې ویړې شوې. د هغه په سپینو غاښونو کې ډېرې جالبې ښکارېدې. راته یې کړه هغه نو کوم ښه دی چې د احسان سره یو ځای وي؟ ښه باید بې احسانه وي. زړه مې دعا درته کوي. تاسې څو ځله زموږ د کورنۍ ژوند وژغوره. که ستاینه مې ختمې شوې وي پیچکاري دې پلار ته وړله، که نه حالات یې نور هم خراب شي. هغه نور روان شو. خپله ستاینه یې نه خوښېده. کوټې ته ننوتم. مور مې په یو ژور غمجن فکر کې ډوبه وه. پلار مې هم تازه له تشنابه راغی. راته یې کړه موږ به دې اوس پلار په لوی لاس ووژنو. د پلار څېرې ته مې وکتل. سترګې پکې ننوتلې وې. په ملا هم څه کړوپ شوی و. رنګ یې بیخي خاصف معلومېده. مور ته مې چې د شکر پیچکاري ونیوې ښکته او پورته یې راته وکتل. بیا یې وویل دا خوب او خیال دی که رښتیا دي؟ رښتیا دي مورې.
له کومه دې کړې؟ بس دلته یو زلمی دی چې خوبونه هم رښتیا کوي، پکتیاوال زلمی، د خپلو نیکونو په پلونو قدم ایښودونکی زلمی. مور یې بلال یادوم. مور مې ستنې په ځمکه کېښودې او دواړه لاسونه یې لپه کړل. د زړه له تله یې د هغه لپاره د ښېرازه ژوند غوښتنه وکړه او ما هم پرې امین ووایه. پلار ته مې مور ستنه ورکړه، پاتې یې په یو کوچني ترموز کې په یخو اوبو کې واچولې. همدا ترموز مو له ګران هیواد افغانستانه ورسره راوړی و. یو ساعت وروسته مې د پلار د مخ سپېروالی ورو ورو په ښه کېدو شو. نه تشناب ته ته او نه یې هم ډېرې اوبه څښلې. تر مازدیګره بیخي هغه د چا خبره مزل ته برابر شو. د ګیم وخت هم را ورسېده. له نوموړي کوره ووتو او د 7 ساعت پرله پسې مزل وروسته هغه ځای ته ورسېدو چې د ایران او ترکیې د دیوال ترمنځ د مترونو فاصله وه. دلته یو خوړ تیر شوی و. هغه خوا د ترکیې دیوالو، د ایران لخوا یو اوږد نل د اوبو لپاره تیر شوی و. دا سیمټي نل د انسان د تنې پنډوالي نه لږ لوی و. د ایران له ځمکې ترکیې ځمکې ته پکې اوبه تلې. زموږ نماینده وویل یو په همدې نل کې ننوځئ. نل د ترکیې له دیوال هم تیر شوی. بس چې ووتئ نو هغه خوا ترکیه ده. خو که ونیول شوئ نو داسې به نه ورته وایئ چې موږ قاچاقبر راوړو. ځواب به مو دا وي چې خپله په دې لاره راسیخ شو. د شپې 11 بجې دي. پر نل یو ننوتو. سخته تیاره وه. تګ هم بیخي سخت و. نږدې 20 متره اوږدوالی درلوده. زما نوبت را ورسېده چې ورداخله شوم. تکه توره تیاره وه. له یوې خوا د شپې تیاره، له بلې خوا د دې نل خپله تیاره، د بلې خوا د نل تنګوالی نفس را تنګ کړ. خو بیا مې هم خپل همت وساته. حرکت ته مې پکې دوام ورکړ. لکه ماهي پکې وخوځېدم. په ډېره سختي ترې ووتلم. بلال، ازبکه، مور او پلار مې هم په نوبت ترې سرونه را وباسل. بکسونه مو ډډې ته کړل او مخامخ مو حرکت پیل کړ. زړونو مو هوا کوله. ویل مو په رښتیا هم ذاتي له ستونزو وژغورل شو. نور به د مرګ ګواښونه او د مرمیو بارانونه نه وي. 1-2 کیلومتره مزل مو وکړ. دومره مخ ته لاړو چې نږدې سړک د موټرو شور هم تر غوږو راته. هر قدم اخیستو کې مو هوس پیدا کېده او د خوښۍ او خیال مو ځواکمن کېده. خو خبر نه و چې د راوښتو سره د لګېدلو امنیتي کامرو څخه څارل کېږو. څو قدمه مخکې چې نور هم لاړو، د پلار او بلال په اورمیږ ترکي عسکرو د ټوپک شپېلۍ کېښودې. له دې پیښې سره مو هیلې بیرته مړاوې شوې. ومو ویل موږ هسې هوس کوه. ترکي عسکرو لکه د میږو ګله رانه جوړه کړه. نارینهو ته یې لاسونه وروتړل. په یو لوري یې روان کړو. یو پاو مزل به مو کړی وي. د پولیسو یوې حوزې ته یې ننه کړو. موږ میرمنو ته یې وویل تاسې هغه کانتینر ته لاړې شئ. زیړ اوږد کانتینر له دوی سره په 100 متري کې ایښی و. یوه میرمن راته مخې شوه. عسکري جامې یې په تن وې. موږ یې تر کانتینره ورسولو. نارینه یې په همغه میدان کې کېنول. موږ کانتینر ته ننوتو. 1-2 چپرکټونه پکې وو. یوه طرف کې یوه دراز چوکۍ هم ایښودل شوې وه. د هغه له پاسه کېناستو. کانتینر یوه شیي کړکۍ هم لرله. له هغه کړکۍ موږ زموږ نارینه لیدل، سره د دې چې له موږ څخه 100 متره لرې وو. ما سره مې د پلار او بلال په اړه ډېره اندېښنه وه چې له دوی سره به ترکي پولیس څه کوي. له ښیښې مې سترګې نه باسلې. ترکي عسکرو د دوی په وړاندې خپل پلان شوي کړنې پیل کړې. یو کس یې راوست. لومړی به یې ښه تلاشي کو. پیسې، موبایل، هر څه به چې ورسره وو نو هغه به یې ترې اخیستل. بیا به یې کمیس ترې وویست. له هغه وروسته به یې پتلون ترې وباسته. بیا ادبي معاف، یوازې نیکر به یې پرېښود. پاتې داستان
په 9مه برخه کې اورو.